واذا قيل لهم آمنوا او کله چې دوی ته وویل شي ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی دې خلکو صحابه کرام مراد دي قالوا نوای دیو انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې دې قمقران ایمان راوړی دی الا الله فرمایي خبردار شئ انهم هم السفهاء یقینا دیو هم دیو قمقران دي ولكن لا يعلمون لیکن دیو په خپله قمقره نه پوهېږي دا دوه غټې غټې نښې بیان شوي فرمایي کله چې ورته وویلی شي ورانۍ مه کوئ که او دلته وراني نه مراد څه دی هسې خو هره ګناه فساد دی د الله هره نافرماني فساد دی خو دلته د فساد نه مراد موالات اليهود د یهودو سره دوستانې به دې وکولې ځکه اصلي ملګري د هغوی وو نو د هغوی سره به لاړل کېناستل به خبرې اترې دلته به راغلل دا ټول تعلقات دیو برابر ساتلي د خپل ځان دپاره نو دوی ته وویلی شو فساد مه کوئ تاسو د مسلمانانو په جماعت کې هم پاتې کېده غواړئ او دوستانې هم د اهل کتابو سره هم دي د یهودو سره هم دي نو دیو جواب څه ورکو وی انما نحن مصلحون وی موږ خو اصلاح کوونکي یو د قرآن آیتونه د دې ځای راواورئ او په نن زمانې هم د دې په مصداق باندې چسپانوئ په خپله بیا وی دا ګوره د یهودو او د مسلمانانو منځ کې څه اختلاف دی دیو هم د آسماني کتاب منونکي دي او مؤمنان هم د آسماني کتاب منونکي دي هغوی هم پیغمبر مني او دیو هم پیغمبر مني د دیو منځ کې څه اختلاف دی نو موږ کوشش کوو دا دشمني کمه کړو او دا دواړه یو ځای کړو دا ټول عالمي نظام چې څنګه روان دی دې سره مؤمنان هم یو ځای شي او دا د ترقۍ چې کوم دور د یهودو روان دی په دې کې موږ هم شامل شو مؤمنان هم شامل شي نو موږ به ټول ترقي وکړو او تاسو لږ بدلي وکړئ که نه لږ تاسو اعتدال پسند شئ هغوی سره مونږ کار کوو دا مونږ چې زو راځو صلح راوستل غواړو اصلاح راوستل غواړو الله وفرمایل دروغ وایي مؤمنانو ته خبر شئ ګورئ په دې خبرو دوکه نه شئ په دې خبرو دوکه نه شئ اصلاح نشي راتلی واورئ الا خبردار شئ انهم هم المفسدون دا مصلحین ندی هم دیو مفسدین دی دا دی فسادیان نسل کی دیو شعور درائی او بیا یو بڑا خبر دا دویم آیت چې دیو ته ویلی شي ګوره تاسو ایمان راوړئ نو سم ایمان راوړئ او سم ایمان ورته وښوده دا ګوره د الله یو مهرباني خدای چې موږ ته کتاب رالیږلی دی بله غټه مهرباني دا چې موږ ته پیغمبر رالیږلی دی خو یوازې دا پیغمبر پیغام رسان نه دی بلکې دې پیغمبر د دې کتاب مطابق ژوند تېر کړ عمل وکړو او دا عمل موږ ته نمونه شو داسې عمل کوئ یو معیار راته بلکل وښودلی شو متعین شو دا معیار دی ستاسو لپاره دا د الله بله مهرباني خو چا خو به دا هم وایي که نه چې یاره دا خو صاحب وحي و معیار و الله ساتلی و نو مونږ خو هغه شان نه شو ګوره خو پیغمبر و نو مونږ د الله یو بل احسان وکړو دې خپل پیغمبر ته د مؤمنانو یو منتخب جماعت ورپه نصیب کړو اختارهم الله لصحبة نبیه ولإقامة دینه الله د صحابه کرامو دا جماعت غوره کړی و منتخب کړی د خپل پیغمبر د ملګرتیا لپاره او د دې خپل دین د اقامت لپاره دې صحابه کرامو په دغه معیار باندې پوره ایمان راوړو معیار خو الله او رسول دی قرآن او سنت دی خو په دې معیار باندې پوره ایمان صحابه کرامو راوړو نو معیاري ایمان د صحابه کرامو ایمانو په معیار باندې په قرآن او سنت پوره ایمان هغه صحابو ایمانو نو دیو ته وویلی شو وی دا څنګه ایمان دی کله اخواته کله دې خواته کله یو طرف ته کله بل طرف ته چې کوم ځای پیدا وي نه ته منډې وهئ نو که ایمان راوړئ د دې خلکو په شان ایمان راوړئ چې دیو ته دا ویلی شي او بار بار به ویلی کېدی که نه چې ایمان خو هغه دی چې کوم صحابه کرام راوړی دی د دیو په شان ایمان راوړئ نو دیو څه وایي وی آیا مونږ داسې ایمان راوړو لکه دې قمقلانو چې راوړی دی او دې ته قمقل ولې وي سفها
د سفیه جمع ده خفیف العقل کم عقل والا ته وایي کم عقل به ورته ځکه وي دا ګوره اسلام یې قبول کړی دی ایمان یې راوړی دی که نه نو خپل ټول هر څه کاروبار یې ختم کو دشمني د خلکو په سر واغسته پلار د دشمن شو زوی د پلار رور د رور دشمن شو ترونه د ورورونو دشمنان کړل دا ټول څه دا څوک دي چې دا څه عقل دی مونږ هوښیاران یو سیاړه خلک مونږ یو ګوره مونږ خپل ټولې پیسې ته ګورو خاندان به هم ساتي قوم به هم ساتي ورورولي به هم ساتي او دین به مذهب به هم ساتي نو دا څومره ضرورتونه چې دي دا هم پوره کول غواړي دا د دنیا نظام هم چلول غواړي دا د بېحیایي چې کوم کلچر عام وي دا هېڅ جایز نه دی دې کې څه بدیت دی دا چې کوم د پخوا نه د زنانو د نارینهو مخلوق نظام او د ډمتوب نظام او د بېحیایي کوم نظام را روان وی ګوره دا څنګه ده د ترقۍ زمانې مثالونه دي نو دې کې څه قباحت دی هېڅ خبره هم نشته نو دوی وی دا ټول هر څه په ځان باندې بند کړل ځان یې د خلکو هم دښمن کو او مالي لحاظ سره هم ځان غریب کړی مالونه کاروبار ټول لړ ډوب شو نو دا خو کم عقل دي دې رښتیا دې ایمان نه راوړو الله وفرمایل الا خبردار شي مؤمنانو ته وی دا الا خبردار شي دا د څه لپاره چې مؤمنان ته دوکه نه شي په دې باندې په دې خبرو دوکه نه شي نو د نن سدا زمانې په منافقانو چسپانوي چې دوکه کې نه شي الا خبردار شي انهم هم السفهاء یقینا دیو هم دیو کم عقل دی ولکن لا یعلمون لیکن دیو نه پوهېږي پر خپله کم عقلی هم نه پوهېږي او څوک چې په خپل کم عقلتوب نه پوهېږي دته جاهل مرکب وایي یو سړی پوهېږي خو په دې باندې پوه دی چې زه پوهېږم نو ښه دی ټیک دی یو سړی نه پوهېږي خو په دې پوه دی چې زه نه پوهېږم نو دا هوښیار سړی دی ځکه دی د خپل اوقاتو مطابق دی د خلکو سره وي یو سړی نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو ده کې ډېر جهلونه جمع شوي دي یو جهل دا دی چې نه پوهېږي بل جهل دا دی چې په خپله ناپوهي هم نه پوهېږي نو دیو دې قام عقل او په خپل قام عقلتوب پوهېږي هم نه نو دې چې خلک چې دا کمې کارنامې کوي په دنیا کې موږ ته پته ده دا قام عقلتوب نموني بله نښه یې وښودله دا هم ځان سره واورئ چې سپانوئ یې په خپله وإذا لقوا الذين آمنوا ترجمه اول واورئ او کله چې دیو ملاقات وکړي میلاو شي د هغې کسانو سره چې ایمان یې راوړی د مؤمنانو سره میلاو شي قالو نو وایي دیو آمنا مونږ ایمان راوړی دی وإذا خلو او کله چې دیو جدا شي یعنې د مؤمنانو نه جدا شي یو ځای شي د چا سره الی شیاطینهم د هغې خپلو بشرانو سره قالو نو وایي دیو انا معکم مونږ خو په حقیقت کې ستاسو ملګري یو انما نحن مستهزئون یقینا مونږ خو په دې خلکو پورې ټوکې کوونکي یو مؤمنانو پورې خندا کوونکي یو الله یستهزئ بهم الله به سزا د ټوکو ورکړي دیو لره ویمدهم او مهلت به ورکړي دیو ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دیو کې یعمهون دیو به سرګردانه وي دې ځای کې چې کوم خبره بیان شوه چې کله د مؤمنانو سره یو ځای شي نو څه وایي د مؤمنانو خواله راشي د مؤمنانو په وطن کې نو زه غټ مسلمان یم او د خپل مسلمانۍ قسمونه دې ته ضرورت نه چې سړی د خپل مسلمانۍ اعلان په ریډیو او ټلویزیون باندې وکړي په لوډ سپیکر باندې اعلان وکړي زه مسلمان یم مسلمان خو پېژندی کېږي ځکه مسلمان خو سره د زړه خبره نه ده چې ته په لوډ سپیکر باندې بیان کې مسلماني خو څه خاص علامات لري نو هغه چې ښکاري دنیا ته پته چې مسلمان دی او چې دا نه وي نو ته شل ځله وایې زه مسلمان یم خو چېرته مسلمان یم خو کله کله خلک یقین کوي نو الله یې موږ ته نښه وښودله چې د مؤمنانو سره میلاو شي نو وایي زه ایمان هم راوړی دی زه مؤمن یم زه غټ سید یم او بېشماره خبرې زه مسلمان یم ایمان مې راوړی دی او دا او دا ډېرې خبرې